السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو الله دې وکړي چې خوشحاله سوکاله او ښې شیبې ولرئ. دوستانو نن راغلي یو دلته دغه بوش لیک پارک ته. په دغه پارک کې د ملګري دوستان راټول شوي. زموږ یو ملګري حسیب الله بیټني د زوی عقیقه ده، د هغې لپاره یې د ختم او د ډوډۍ پروګرام دغه نیولی و. نو هغې ته د ملګري افغانان دلته چې څومره تاسو ګورئ دا ټول راټول شوي دي. دلته دا پروګرام جوړ شوی دی او په دې کې به زه د ملګرو سره خبرې کوم، د هغې سره به مرکې کوم او پوښتنې به ترېنه کوم. ما سره اوسئ. دوستانو د انجینر صاحب شریف الله سره ولاړ یم. دا هم دغه نه راغلی دی، د ټکزاس د ډالاس نه راغلی دی. دی هم دې پروګرام ته راغلی دی. د حسیب الله بیټني ماما دی او لکه څنګه چې تاسو ته ما یادونه وکړله نو دلته چې دغه لپاره چکر دپاره راغلی دی. د دې پروګرام هم دی، ختم هم دی، هم دی. دې سره به څو خبرې کوو. خیر راغلی منیسوټا ته ورته کلی وایم. راغلی مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ژوندي اوسئ تاسو چې موږ هم دعوت کړو او رالو دلته ستاسو په دې خوشحالۍ کې موږ هم درسره ګډون وکړو او الله دې ټولو ته نیک مبارک کړي او امیدوار یم چې ټول سره خوشحاله اوسئ. څنګه د منیسوټا خوښه شوله؟ چکر هم ولګوئ؟ ولا امریکا خو ټوله یوه امریکا ده، خو کوم ځای کې چې دوستان ډېر وي او دوستان خوشحاله وي نو زړه د سړي غواړي چې ورشي ورته او مطلب دغه ځای ښایست مهم نه دی، هغه دوستان لیدل مهم دي. او دلته چې موږ راغلي یو منیسوټا به ښایسته وي، خو د هغې نه زموږ دغه خپل افغانان ماشاءالله ښایسته دي او د منیسوټا هم چې ښایسته ده زموږ په افغانانو باندې ښایسته ده. نو هغه د څومره وخت کېږي چې امریکا ته راغلی؟ تقریبا داسې یو نیم کال شاوخوا کېږي. البته دا زما لومړی سفر نه دی امریکا ته، هغې نه مخکې راغلی یم 2015 کې. البته همدې منیسوټا ته راغلی وم، په یو رسمي سفر راغلی وو، خو بیا دلته رالو دوستان یې لیدلی کړل. نو چونکې اوس فامیلي راغلي یو نیم کال هم کېږي د ټکساس په ډالاس ښار کې مننه. بنده کور آباد. دوستانو دا حسیب الله بیټانی دا د چا چې نن پروګرام دی د زوی عقیقه ده، د دې سره دوه خبرې کوم. سلامونه، نیکې هیلې. سلامونه کاري صاحب، ټول ودان. نو د اول قدم کې خو د زوی دغه مبارکي درته وایو او څه دغه لرې اوس څه احساس کوې په دې وخت کې چې دا دوستان راغلي؟ مننه کاري صاحب، والله ډېر خوشحاله یم. ټول افغانان دوستان ما جمع شوي دي او ټول نه مننه کوم چې دې پروګرام ته راغلي یاست. الله مې عزت وکړه. ډېره مننه. مننه کاري صاحب. مجنون یا
ورک لکه مجنون یم لیلا نشته دی لیلا کابل ته تللې او که هلمند ته تللې په دې خبر نه یمه چې کوم وطن ته تللې په دې خبر نه یمه چې کوم وطن ته تللې زړه مې تور شوی او بیزاره د ژوندون د لیلا نشته دی ستړی جګر خون یم په دیدن پسې ورک لکه مجنون یم لیلا نشته دی هو لیلا نشته دی ستړی جګر خون یم په دیدن پسې ورک لکه مجنون یم لیلا نشته دی قلندری وی لیلا را بولی بیای مفرده چیزی نو شامازده مست قلندری وی لیلا را بولی بیای مفرده چیزی نو شامازده مست قلندری وی لیلا را بولی بیای مفرده چیزی نا شامازده کابل بلبل ننګرهار ګل دی شاماز کابل بلبل ننګرهار ګل دی شاماز دی مست قلندری وی ډېر مې یادېږي د کونړ شینکي باغونه شاماز دی مست قلندری وی لیلا را بولی او بیا یې مفرېږدئ چې ځینه شامازده مست قلندري وی لیلا را بولئ بیا یې مفرېږدئ چې ځینه شامازده
وکوچې کوم دی کلی دا کډې بچېرې اړوې د وخمار دی نیولی دا کډې بچېرې اړوې وکوچې کوم دی کلی دا کډې بچېرې اړوې د وخمار دی نیولی دا کډې بچېرې اړوې لیلا کوچې دا کوچې وکو کوچې کوم دی کلی دا کډې بچې